یو چا د یو بزرګ څخه پوښتنه وکړه چې دغه سړک چیرې تللی دی. هغه بزرګ ورته وویل چې صاحبه ته چیرې ځې؟ هغه شخص وویل چې زه نه یم خبر. نو هغه بزرګ ورته وویل چې تا ته د خپل منزل پته نشته ده. نو بیا د دغې خبرې سره څه شی کیږي چې دغه سړک یا لاره چیرې تللې ده؟ بس همدا ډول څرنګه چې ستا سره کوم مقصد نه وي نو همدارنګه به ستا پیژندنه هم د یو نامعلومه مسافر په څېر وي. او په یاد ولره چې منزل ته مسافر خلک رسیږي. او په یاد ولره چې په ګلیو کوڅو بازارونو کې د 50% څخه کم داسې خلک دي چې مسافر وي. زیاتره خلک یوازې ژوند تېروي او مګر ګټي یې نه. په دنیا کې یوازې د 2 څخه تر 3% خلکو پورې داسې وي چې د لوی مقصد ترلاسه کولو په کوشش کې وي. او باقي 99% خلک یوازې ژوند تېروي. او دغه خلک په خوشبخمۍ کې دي چې موږ د کامیابۍ پر لاره روان یو. او دا خلک ځان ته وایي چې ورځ به د هغه ژوند چانس بدل کړي او بیا به کامیابي د هغه په قدمونو کې وي. مګر دغو خلکو د اقبال هغه نصیحت هېر کړی دی چې زنځیر هېڅکله په خپله ټوټې نه کیږي. تقدیر بدلیږي نه، بدلول غواړي. که ته چیرې په دغه دنیا کې وګرځې او معلومات ترلاسه کړې، په دغه دنیا کې داسې وګورې، نو تا ته به خامخا معلومه شي چې په دغه دنیا کې په کروڑاو خلک ژوندي نه دي، بس یوازې یې ساه چلیږي. دا معلومات به تا ته داسې هم ووایي په دنیا کې زیاتره خلک د خپلې وظیفې څخه د خپلو پیسو څخه خوشحاله نه دي او هر وخت دغه خلک مایوسه، پریشانه او خفه وي. او د دوی په مخانو باندې د مایوسي او پریشاني نښې داسې ځلانده معلومیږي. کله چې ماښام بېدېږي نو پریشانه بېدېږي، کله چې سهار راپورته کېږي نو پریشانه راپورته کېږي. د دغې وجه دغه ده چې د دوی په ژوند کې مقصد نه وي. یو انسان د خپل طاقت استعمال یوازې هغه وخت کوي چې کله هغه لوی مقصد جوړ کړي. او انسان مقصد هغه وخت جوړوي کله چې هغه اراده وکړي او پورته شي. کله چې هغه اراده وکړي او پورته شي نو بیا د هغه انسان مخې ته د ژوند حقیقت او مقصد په رښتیا مخې ته راځي. او یو چا ډېر ښه ویلي دي چې خوب هغه نه وي چې موږ بیده او وینو یې، مګر خوب هغه وي چې موږ بیدېدلو ته نه پرېږدي. او کوم انسان چې خوب نه ویني هغه یو معمولي ژوند تېروي. یو الوتونکي مرغه په څېره بیا د دې دنیا څخه ځي. او د داسې خلکو په باره کې ویل کېږي چې زه هغه خلک څنګه په ژوندیو کې وحسابم کوم چې سوچ نه کوي او خوب هم نه ویني. او په یاد ولره چې په دغه دنیا کې کوم شخص هم کامیابه شوی دی هغه یوه ورځ نه یوه ورځ خوب او امید درلودلو. نیپولین هیل 30 کاله په انسانانو باندې تحقیق وکړو او د هغه مهم چیز دغه راوایستلو کله چې انسان یو څه ومني او بیا په هغه باندې یقین وکړي چې هغه به کامیابه کیږي، بیا د دنیا هیڅ طاقت هغه نسي راګرځولی. او بیا که چیرې د چین دیوالونه وي او بیا د ریشمو لاره، که په خلا کې انساني پرواز وي او یا په سپوږمۍ باندې تلل، د عبدالستار دهې یقین وي او یا د مادت رسی په لها، هره کامیابي د یو خوب نتیجه ده کوم چې د انسان په ذهن کې ګټل کیږي. نو دوستانو د ویډیو مطلب دغه دی، مقصد جوړ کړه، خوب او امید ولره، د خپل مقصد ترلاسه کولو لپاره کوشش وکړه او په خپل خوب او امید باور ولره. هر ورځ په ژوند کې نوي څه وکړه، نوی کار وکړه، نوی فکر وکړه. دا وه زما د نن ورځې ویډیو. امید دی چې ویډیو مې خوښه وي. که ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.